د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاستئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم شکل سره تعقیب کړئ نو راځو خپل درس پیلوو لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده یو ځل باید د تیر درس یادونه وکړو او تیر درس ته لږه لنډه کتنه وکړو زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع د ماین یا لوزي قطرونه چې موږ او تاسو په تیر درس کې د ماین یا لوزي قطرونه وپېژندل او په دې اړه پوه شو چې د ماین یا لوزي قطرونه څه ډول حالت لري یا څه ډول خاصیت لري د قطرونو یو پر بل باندې عمود دي او همدارنګه د ماین یا لوزي قطرونه یو بل نیمایي کوي نو په دې هیله چې تاسو تیر درس نه یو څه زده کړي اوسي او همدارنګه تاسو نوي درس ته هم چمتووالی ولرئ نو لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده زموږ او ستاسو شپږم څپرکي موضوع چې ټول هندسي موضوعات یعنې اشکال یا شکلونه ول موږ او تاسو شپږم څپرکی مکمل ولوسته او هغه خلاص شو نو نن راځو نوي څپرکي ته چې اووم څپرکی دی اووم څپرکي کې چې موږ او تاسو بحث کوو یوه نوې موضوع ده یعنې تر ټوله پورې چې موږ او تاسو په شپږم ټولګي کې څومره موضوعات لوستي وو تر اوسه موږ او تاسو دې موضوع پورې په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي بعد د دې نه یعنې اووم ټولګي کې موږ او تاسو په دې اړه خبرې اترې کوو او همدارنګه په دې اړه به تاسو ته معلومات درکوم چې زموږ او ستاسو نوې موضوع په اووم څپرکي کې احصایه ده او 115 پاڼه ده نو موږ او تاسو په مجموع کې اووم څپرکي کې ټول احصایوي موضوعاتو باندې خبرې کوو چې احصایه څه ډول دی او څه ډول موږ او تاسو کولی شو احصایه راټوله کړو او همدې ته ورته مثالونه په دې درسونو کې موږ او تاسو ذکر کوو نو نن له دې جملې نه موږ او تاسو راځو د اطلاعاتو د راټولولو طریقې وایو چې اطلاعات په څه ډول باندې راټولیږي او کومې طریقې لري خو د دې نه مخکې چې موږ او تاسو راشو اطلاعاتو راټولولو ته لومړی باید موږ او تاسو د احصایې په اړه لنډ ډول تعریف په اړه پوه شو چې خپله احصایه څه معنا لري او څه ډول تعریف لري ځکه چې کله موږ او تاسو غواړو اطلاعات راټول کړو د هغې نه د څه دپاره غواړو د اطلاعات راټول کړو او چیرته په درد خوړل کیږي باید په دې مسایلو موږ او تاسو پوه شو نو په لنډ ډول زه تاسو ته وایم چې احصایه څه شی ده د ارقامو او د اطلاعاتو یا معلوماتو راټولونې ته موږ او تاسو څه شی وایو احصایه وایو ولې دا احصایه مهمه ده تاسو کولی شئ د دې ځواب راته ووایه او همدارنګه یو بله مهمه موضوع چې موږ او تاسو په دې اړه وایو هغه دا چې کله موږ او تاسو د ښوونځي څخه چې کله فارغه شو بعد د هغې نه چې کله پوهنتون ته رسیږو د احصایې بحث یو ډېر غټ بحث دی نو د احصایې دپاره یو بیل مضمون دی لکه څرنګه چې موږ او تاسو دلته اوس یوازې یو څپرکي کې د احصایې په اړه یادونه کوو خو په راتلونکي پوهنتون درسونو کې موږ او تاسو یوازې یو څپرکي کې بسنه نشو کولی او احصایه مکمل ډول یو بیل مضمون ورته ټاکل کیږي نو موږ او تاسو وایو په لنډ ډول چې احصایه خپله د ارقامو او معلوماتو راټولونې ته وایي چې په لنډ ډول ویلی شو چې احصایه څه ډول علم دی د ارقامو علم دی یا د ارقامو د اندازهګیري علم ګڼل کیږي نو احصایه کې د ارقام څه ډول اندازهګیري کیږي څه ډول راټولیږي نو دا مرحله په مرحله څه لري هر یو بیله بیله مرحله لري چې لومړی قدم کې موږ او تاسو لومړی اطلاعات راټولو یا معلومات به راټولو بعد د هغې نه به یې طبقه بندي کوو د هغې نه وروسته به یې ترتیب او تنظیموو او نتایج به یې راباسو نو دې ته موږ او تاسو څه وایو احصایه وایو او په دې اړه چې موږ او تاسو خبرې کوو دې ته موږ او تاسو وایو چې دا مکمل چې دی احصایوي معلومات نو په لکه څرنګه چې تاسو ته ما د دې احصایې مراحل تشریح کړه یعنې دلته موږ او تاسو چې ویله هغه دا چې د اطلاعاتو راټولونې ته موږ او تاسو اړتیا لرو دا اطلاعات به موږ او تاسو د کوم ځای نه راټولوو کوم ځای کې چې موږ او تاسو غواړو دا احصایه راټوله کړو نو هغه ساحې کې یا هغه ځای کې چې غواړو معلومات راټول کړو د هغه ځای د اشخاصو نه موږ او تاسو څه کوو اطلاعات راجمع کوو او راټولوو او بل دا مثلا یعنې د مثال په ډول څه ډول موږ او تاسو د دې اشخاصو نه اطلاعات راټولو د مثال په ډول که چیرته یو بزګر وي او هغه غواړي د هغه حاصلات چې مثلا کوم حاصلات هغې څه کال ترلاسه کړي دي د غنمو حاصلات نو موږ او تاسو به د دې معلوماتو د غنمو د حاصلاتو د معلوماتو دپاره به چا ته ورځو او دا معلومات به راټولو نو طبعا یو بزګر ته به ورځو او د هغې د غنمو د حاصلاتو معلومات به ورنه راټولو او د دې دپاره چې موږ او تاسو دا پوښتنه وکړو یا دا
معلومات راټول کړو نو دا معلومات هم په دوه ډول باندې راټولیږي. یو هغه معلومات دي چې موږ او تاسو په شفاهي ډول دي یعنې دا پوښتنې کوو، یو په شفاهي ډول باندې پوښتنې کوو او بل په لیکلې بڼه باندې یا کتبي بڼه باندې چې کله کله موږ او تاسو غواړو د یو چا نه پوښتنه وکړو او هغه صرف شفاهي ډول باندې غواړي ځواب وایي، او ځینې وختونه داسې حالتونه رامنځته کېږي چې په هغې کې ځینې معایز وي نو هغه غواړي چې شفاهي په ځای باندې خپل معلومات په څه ډول باندې ووایي، کتبي شکل باندې. یعنې مثلا په څه ډول باندې معایز ځینې کسانو نه که چېرته موږ او تاسو وغواړو چې دا معلومات موږ او تاسو ته راکړي چې د کورنۍ شمېر دی دا د څومره دی، هغوی نه غواړي چې په شفاهي ډول باندې ووایي بلکې په څه ډول باندې لیکي، کتبي شکل یعنې په لیکلې بڼه باندې موږ او تاسو ته دا معلومات موږ او تاسو ته راکوي. نو دې ته موږ او تاسو څه شی وایي؟ د اطلاعاتو یا د معلوماتو راټولونه وایو. نو دلته اوس زه تاسو ته یو مثال درکوم. هغه مثال دا چې چېرته موږ او تاسو په ښوونځي کې وغواړو چې ورزشي ټیمونه جوړ کړو نو د خپل ټولګي یعنې خپل ټولګي کې هر ټولګی چې دی باید د دې نه پوښتنې وشي چې دا کوم ټیمونه چې موږ او تاسو غواړو د ورزشي ټیمونه جوړ کړو، یعنې هر صنف کې باید د دې صنفیانو نه یا ټولګیوالو نه دا پوښتنې وشي چې مثلا دوی کوم ډول ورزش غواړي. لومړی پوښتنه موږ او تاسو څه ډول پوښتنه کوو؟ هغه دا چې دوی کوم ډول ورزش خوښوي. یعنې د دې دپاره چې دا د ورزشي ټیمونو د جوړولو دپاره موږ او تاسو معلومات راغونډ کړو نو باید په خپل ټولګي کې لومړنۍ پوښتنه چې کوو کوم ډول ورزش د دې خوښیږي چې تر څو موږ او تاسو هماغه ورزشي ټیم رامنځته کړو. دویم پوښتنه چې موږ او تاسو باید دا معلومات راټول کړو څه ډول پوښتنه به کوو؟ هغه به داسې پوښتنه چې په یو اونۍ کې دوی څو ساعته کولی شي چې دا ورزش وکړي. نو دویمه پوښتنه به څه ډول وي؟ نو وایي چې په یو اونۍ کې څو ساعته ورزش کول غواړي. نو اوس لکه څرنګه چې ونې دلته ما تاسو ته دا پوښتنې ذکر کړي نو دا پوښتنې چې موږ او تاسو ولیکلې نو د دې دپاره چې د دې پوښتنو ځوابونه موږ او تاسو لاسته راوړو یا معلومات یې لاسته راوړو نو موږ او تاسو به په څه ډوله باندې د دې اطلاعات لیکو؟ په دوه ډوله، یو شفاهي دي یو هم کتبي یا لیکلي بڼه باندې دي. نو ستاسو په نظر کم یو د دې به ښه وي؟ البته دا بیل مختلفه ځایونه لري، یعنې ځینې ځایونو کې هغه دي چې په شفاهي ډول باندې بهتره دي چې موږ او تاسو معلومات راغونډ کړو، خو ځینې ځایونو کې بیا موږ او تاسو دپاره ښه دا ده چې دا معلومات په څه ډول باندې وي؟ لیکلې بڼه باندې وي. او ځینې ځایونو کې بیا علاوه د دې نه چې شفاهي یا لیکلې ډول باندې پوښتنې وي، ځینې وختونه بیا دا وي چې علاوه د پوښتنې نه بهتره دا ده چې موږ او تاسو معلوماتو راټولولو دپاره مشاهده یا کتنه وکړو. ځینې ځایونو کې موږ او تاسو د دې دپاره چې معلومات راټول کړو باید هغه ځای ته لاړ شو او هغه ځای وګورو، د نظر د نږدې نه موږ او تاسو څه شی کړو؟ مشاهده یې کړو تر څو موږ او تاسو معلومات صحیح او دقیق راټول کړلی شو. او ځینې وختونه بیا د معلوماتو راټولولو دپاره د پوښتنه یعنې علاوه د دې نه چې موږ او تاسو ویل چې شفاهي بڼه باندې پوښتنه وشي یا لیکلي ډول باندې، او یا همدارنګه که چېرته موږ او تاسو د کتنې مثال ورکړو چې په کتنه یا مشاهدې په ډول باندې معلومات راټول کړو. علاوه د دې نه ځینې وختونه داسې معلومات راټولولو ته اړتیا وي چې د دې نه مسایلو نه علاوه باید هغه تجربه شي، یعنې ځینې ځایونو کې باید داسې معلوماتو ته اړتیا لرو چې هغه څه شي؟ تجربه شي. نو موږ او تاسو وایو چې دا معلومات مختلفه شکلونه لري، یعنې د معلوماتو راټولولو طریقې مختلفه دي چې زه دلته تاسو ته لیکم. نو اوس د دې دپاره چې موږ او تاسو د احصایه یعنې کله چې موږ او تاسو غواړو یو ارقام اندازهګیري کړو نو لومړی قدم کې اطلاعاتو راټولو. اوس د اطلاعاتو د راټولولو طریقې دلته څو ډوله دي؟ 3 ډوله دي. نو لومړی قدم کې چې موږ او تاسو غواړو معلومات راټول کړو پوښتنې کوو. پوښتنې یا شفاهي ډول باندې وي یا هم لیکلي ډول باندې وي، یعنې کولی شو ځینې وختونه شفاهي ډول باندې یا ځینې وختونه هم لیکلي ډول باندې پوښتنې وکړو. دویم ډول د معلوماتو راټولولو طریقه هغه دا ده چې موږ او تاسو باید
شی وکړو لاړ شو او دا مشاهده وکړو یا یې کتنه وکړو. کله چې غواړو د یو څه په اړه موږ او تاسو معلومات واخلو نو د دې معلوماتو د راټولولو دپاره باید کتنه ترسره کړو، باید لاړ شو او د نږدې نه د ارقام راټول کړو. دریم ډول د معلوماتو د راټولولو هم تجربه ده چې ځینې مسایل دې ته اړتیا لري چې هغه باید پکې شی سرته ورسیږي، تجربه سرته ورسیږي. نو اوس که چیرته زه تاسو ته په دې کې یو بل مثال درکړم، یعنې ځینې مثالونه وګورو چې دې مثالونو کې کم یو د معلوماتو راټولولو طریقه بهتره ده. نو موږ او تاسو ته مثال راکړل شوی وای که وغواړو چې د یوې کورنۍ په عایداتو وپوهیږو کومه لاره یا روش به ښه وي چې معلومات راټول کړو او یا که د مخکنیو ثبت شوو معلوماتو څخه ګټه واخلو. دویم وای که وغواړو چې د شپږم ټولګي د زده کوونکو د ریاضي نمرې وڅېړو د کومې لارې څخه به ښه وي چې معلومات راټول کړو. او دریمه پوښتنه هم دا وای که وغواړو چې د خویندو او ورونو زده کوونکو په شمېر وپوهیږو په کومو طریقو معلومات راټولوئ. او څلورمه پوښتنه هم دا وای که وغواړو چې د نوي زیږېدلو ماشومانو وزن وڅېړو نو د اطلاعاتو د راټولولو لپاره کومه طریقه ښه ده. ښه نو اوس که موږ او تاسو وغواړو د یو زده کوونکو د یوې کورنۍ په عایداتو وپوهیږو نو ښایي زده کوونکي موږ او تاسو ته دلته بیا خپل معلومات را نه کړي، یعنې د ځینې کسانو کورنۍ عایدات که لږ وي هغوی شاید دا نه وایي چې د هغوی د کورنۍ عایدات څومره دي. نو موږ او تاسو ته لازمه دا ده چې پرته له نوم نه د هغوی نه د هغې څخه چې وکړو پوښتنه وکړو بدون د دې نه چې موږ او تاسو د هغې نوم ذکر کړو. کولی شو په لیکلي ډول باندې د هغوی نه صرف پوښتنه وکړو، په کتبي ډول باندې پوښتنه ورته ولیکو او ورکړل شي هر یو ته بدون د دې نه چې موږ او تاسو د هغوی نه وغواړو چې خپل نومونه په ورقه کې ذکر کړي، صرف د خپل کورنۍ عایدات په دې کې ذکر کړي. نو دې کې موږ او تاسو کوم روش نه استفاده کوو؟ د پوښتنې یعنې لیکلي ډول باندې استفاده کوو. او دویم مثال کې هم موږ او تاسو چې وویله د ریاضي نمرې، نو د ریاضي نمرې د دې دپاره چې طبعا ځینې زده کوونکي داسې وي چې هغه خپل د ریاضي نمرې واقعي نمرې نه وایي، نو د دې دپاره موږ او تاسو ته لازمه ده چې څه ډول معلومات راټول کړو. د هغې هغه ثبت شوي نمرې چې په کتاب کې ثبت شوي وي د هغې ځینې راواخلو او دا معلومات پکې څه کړو راټول کړو. نو دا ثبت شوي معلومات څه شی دي؟ دا کتنه یا مشاهده ده چې موږ او تاسو زو او هغه نمرې چې د زده کوونکو په کتاب کې ثبت شوي وي، البته د نمراتو په کتاب کې ثبت شوي وي، د هغې ځینې موږ او تاسو په نږدې ډول کتنه یا مشاهده کوو او د هغوی ریاضي نمرې رااخلو. او په دریم مثال کې هم چې وویل د خویندو او ورونو د زده کوونکو په شمېر وپوهیږو نو کولی شو په شفاهي ډول باندې یا لیکل شویو پوښتنو څخه موږ او تاسو ګټه واخلو. او بالاخره څلورمه پوښتنه کې چې موږ او تاسو د زده کوونکو البته د نوي زیږېدلو ماشومانو وزن څېړو نو دلته باید کومې معلومات راټول کړو. د معلوماتو د راغونډولو دپاره به د څه کوو؟ موږ او تاسو نوي زیږېدلو ماشومانو وزن به اندازه کوو. نو کله چې موږ او تاسو دلته د دې نوي زیږېدلو ماشومانو وزن اندازه کوو دا د معلوماتو د راټولونې په کومه طریقې پورې اړه لري؟ د تجربې په طریقې پورې اړه لري، ځکه دلته موږ او تاسو زو د هر نوي زیږېدلي ماشوم وزن اندازه کوو چې څومره وزن لري. نو کله چې دا وزن اندازه کوو دلته موږ او تاسو څه سرته رسوو؟ تجربه. نو موږ او تاسو وایو چې دا د معلوماتو د راټولونې دریمه طریقه ده. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدومره وه چې موږ او تاسو نننۍ موضوع کې پر احصایه باندې خبرې وکړې او د احصایې مو په لومړۍ مرحله باندې چې د اطلاعاتو د راټولونې طریقې په دې اړه هم خبرې وکړې چې موږ او تاسو د احصایې تعریف وپېژانده چې احصایه خپله څه شی ده؟ د ارقامو د راټولونې یا د ارقامو د اندازهګیري علم دی چې په لنډ ډول زه دلته تاسو ته لیکمه. نو موږ او تاسو په لنډ ډول احصایه په څه ډول تعریفوو؟ چې احصایه د معلوماتو د ارقامو د راټولونې، طبقه بندي، ترتیب، تنظیم، تحلیل او تجزیې څخه عبارت دی. او همدارنګه د دې دپاره چې موږ او تاسو نن په لومړۍ مرحله باندې خبرې وکړې د ارقامو راټولونه چې اطلاعات یا د معلومات موږ او تاسو په څه ډول باندې راټولوو. نو په دې اړه موږ او تاسو په دې خبرې وکړې چې ارقام یا معلومات د راټولونې دپاره ځینو د طریقو دپاره موږ او تاسو اړتیا لرو چې هغه موږ او تاسو ولوستې. درې طریقې دي. یو پوښتنې
پوښتنې دي چې په شفاهي یا لیکلې بڼې باندې وي او دویم هم کتنه یا مشاهده وي او دریم هم تجربه وي چې موږ او تاسو د ارقامو د راټولونې لپاره د دې درې لارو څخه استفاده کوو. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي. د دې دپاره چې تاسو احصایې په اړه لا ډېر معلومات پیدا کړئ کولی شئ پوښتنې تاسو وګورئ او ځوابونه یې ولیکئ او ماته یې کمنټ کې هم راواستوئ. او که چیرې غواړئ د کتاب PDF ترلاسه کړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله